سیالانو سره سیال بکړو ګران افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان. د ښاري ښکلا رامنځته کولو او د تاریخي او کلتوري ارزښتونو د ساتلو په موخه د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو ریاست له لوري د تاج لند ودانیز شرکت په مرسته د حاجي محمد یعقوب څلورلارې د ښکلا چارې پیل شوې. د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد وویل چې د ښکلا پروګرامونه د تاریخي اسلامي او کلتوري ارزښتونو د ساتلو په موخه پلي کیږي چې یو له هغه یې د معمارۍ پخواني او اوسني سبک ته په کتو د حاجي محمد یعقوب په څلورلارې کې د 8 متره په لوړوالي او د 2.15 متره په پلنوالي له داخلي تولیداتو څخه به ګټه اخیستو د ښکلا د یو سمبول جوړول شامل دي. الحمدلله که ما توانستیم امروز یک بار دیگر یکی از زیبایی‌های شهر کابل را تهداب گذاری بکنیم. در یکی از چهارراهی‌های مشهور شهر کابل، چهارراهی حاجی یعقوب که یک نیاز مبرم بود به خاطر زیبایی در این چهارراهی، بناهن هدایت جناب شاروال صاحب بود و ریاست امور کلتوری اقدام کرد. امروز سنگ تهدابش گذاشته میشه و به زودترین فرصت انشالله به اتمام میرسه. اعمار این نماد زیبا منطقه یک زیبایی خاص خود را میگیره. مصارف از این ساختمان و این چهارراهی توسط شرکت ساختمانی تاجلند صورت میگیره که ما از اینا قلبا تشکر میکنیم. د دې سمبول چارې به تر 2 میاشتو پورې د شاوخوا 1 میلیون افغانیو په لګښت بشپړې شي. د ښاغلي جواد په وینا د سمبول د جوړولو سربیره د یادې څلورلارې د ښکلا په چارو کې د زرغونې سیمې جوړول، د زینتي بوټو کینول، د ښکلا د څراغونو نصب او د کټارو رنګول شامل دي. په دې کار سره به ښاري ښکلا لا ډېره او د ښاریانو په رواني دید کې به غوره بدلون راشي. ورته مهال د تاج لند ودانیز شرکت رئیس حبیب الله صمدي وویل چې د ډیزاین له مخې به د یادې څلورلارې د ښکلا چارې په بنسټیزه توګه ترسره شي. نوموړي د کابل ښاروالۍ له پلانونو ملاتړ څرګند کړ او ژمنه یې وکړه چې له کابل ښاروالۍ سره به په نورو برخو کې هم مرسته کوي. ودان افغانستان یو موټی پر ګلې به شینې پاک به کډه وکړي، تورتم بشي ناراضه او ستم به کډه وکړي، تورتم بشي ناراضه. کار ساخت سرک در منطقه قلعه محسن و منطقه اتفاق پایین مربوط گذر 10 قسمت تلف بگرامی ناحیه 22 طی مراسم از سوی شاروالی کابل به همکاری دفتر پروژوی سازمان ملل متحد آغاز شد. انجینر فضل واحد صافی آمر توسعه شهری ناحیه 22 گفت که این پروژه شامل ساخت سرک به طول 1450 متر و با عرضهای 3 و 4 متر شامل ساخت آبروهای آن بوده که به شکل پخته و اساسی طی مدت 4 ماه ساخته می شود. با تکمیلی ساخت سرک‌های این گذر به باشندگان محل سهولت‌های متعدد شهری فراهم شده و مشکلات موجود برطرف خواهد شد. از جانب دیگر از طریق این پروژه سرکسازی برای 250 تن از شهروندان زمینه کار مساعد شده است. رهبری شاروالی کابل برای ایجاد سهولت به شهروندان محروم از تسهیلات شهری توجه دارد که قرار است پروژه‌های مشابه دیگر در مربوطات ناحیه 22 در آینده طراحی و تطبیق شود. ډیره تشکر سه دا دغه د کوڅې دلته جوړوي خلکو ته ډیر زیات تکلیف ده او موږ روزانه به لګیا یو بس خچنې مرداري کاغذونه واسه به پراته او موږ صفایي کوو چې دا په خېسي موږ ته به تکلیف به نه تکلیف هم ټول رافسي. ډیره مهرباني تشکر. د کابل ښاروالۍ نه ډیره زیاته مننه له 22 مې له رئیس هم نیولې تر زیاده خلا مدیر صاحبانو پورې ټولو نه مننه چې دغه خلکو مشکل په نظر کې ونیو، دغه خلک له تکلیف او مشقت نه خلاص کړ. گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان، ودان افغانستان، ودان افغانستان، ودان افغانستان. سیالانو سره سیال بکړو ګران افغانستان، گلزار بکړو آباد بکړو. کار ساخت کانال آبگیر یوسف بنگی در مربوطات ناحیه 13 که چند قبل از سوی شاروالی کابل آغاز شده بود با قوت ادامه دارد. محمد فهیم دورانی آمر نظارت از پروژه های خدماتی ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه های شاروالی کابل گفت پروژه ساخت کانال یوسف بنگی که طول آن 1461 متر و عرض 1.8 متر و عمقش 2.2 متر می باشد تا کنون بیش از 80% پیش رفته است. آقای دورانی افزود این پروژه مطابق دیزاین و زمان معینه با کیفیت
وضعیت بهتر به شکل پخته و اساسی تا 1 ماه آینده به پایه اکمال خواهد رسید. از طریق کانال مذکور آبهای سطحی از ساحات کوهی چل دختران، پل میده اونچی و ریگریشن به دریای کابل انتقال می‌گردد. ګران افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان